سلامونه احترامات می قبول کړئ. نننۍ ویډیو د نارینه په نفس باندې ګرمکې راختل یا خارښ کول د هغې باره کې ده. که تاسو زموږ په چینل نوي او تاسو د جنسیاتو متعلق معلومات حاصلول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ. زموږ ویډیو خاص کر د بالغ افرادو دپاره وي. که تاسو سره فیملی وي یا واړه وي نو تاسو دا ویډیو مه ګورئ یا تاسو هینډ فري استعمال کړئ. شکریه. ګرانو دوستانو، ډېر هلکان داسې وي یا نارینه سړي هم کیدی شي چې د هغې په د نوم نه لاندې چې کوم حصه ده په دې باندې ګرمکې راوخیږي، دانې پرې راوخیږي. نو د دې دپاره یو اسان څیز درته زه یادوم چې دا تاسو استعمال کړئ نو دغه خارښ، دانې، ګرمکې دا به ختمې شي. تاسو به ملتاني مټي والی دا به ښه پوډر کړئ او د پوډر کولو نه پس به چې کله تاسو اوده کیږئ هغه ټایم کې دې کې به لږې غونته اوبه واچوئ، داسې به جوړه کړئ لکه څنګه چې نکریزه وي، او دا به دا کم ځایونه چې خارښ کي په دغې ځایونو به ولګوئ او یو جانګې به واچوئ یا به داسې بیکاره غونته کپړې واچوئ چې رنګ پې نه پرېږدي. نو بس سهار به چې پاڅئ دکه به ووینځئ. داسې یو څو ځله کولو سره به ستاسو خارښ، دانې او ګرمکې ختمې شي. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو ستاسو خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله فامان.